سلامونه ملګرو، ښه راغلاست درته وایم. یو سوال چې مانه بار بار کېږي او مانه غوښتنه شوې چې په دې اړه خبرې وکړم، هغه ځانوژنه ده. په افغانستان کې زیاته شوې ده. ټولنیزو رسنیو کې هم موږ د هغې راپورونه ګورو او دا یو د زنګ خطر دی. ضرورت د دې دی چې په دې اړه باندې خبرې وشي. زه نن صرف په سړیو کې د ځانوژنې په اړه خبره کوم، ځکه زیات راپورونه چې زه ګورم د سړیو دي. معمولا په ټولنو کې زموږ په ټولنو کې له سړیو نه توقع دا کېږي چې هغوی باید د کور لپاره کار وکړي. په انګلیسي کې ورته بریډ ونرز وایي، یعنې اقتصادي د فامیل اقتصادي ضرورتونه باید د سړیو په واسطه پوره شي. دویم دا دی چې هغوی باید د کورنۍ محافظین واوسي، پروټیکټرز په انګلیسي کې ورته وایي. یو بل دا ده چې هغوی باید د حادثاتو مقابل کې د ودرېدو توان ولري، هغې ته موږ رزیلینس وایو. نو دا درې شیان دي چې دا د سړیو نه توقع کېږي. کوم کسان چې مثلا د کور لپاره کار ونه شي کولی، اقتصادي حالت د کور ښه نه کړی شي، یا مثلا هغوی محافظت د کورنۍ په خپل ښه ډول ونه شي کولی، څه حادثه وړاندې شي او دوی هغې کم راشي، یا دوی د فشار مقابل کې د ودرېدو توان ونه لري، دوی طبیعي خبره ده چې شاید ځان کم احساس کړي، شاید د ځانوژنې کوشش وکړي یا حتی ځانوژنه سر ته ورسوي. بل دا وي چې د موږ یو بل اصطلاح لرو په انګلیسي کې ورته د منټل هیلث سټیګما وایي. که چیرې موږ ته بعضې تکلیفونه وي، بعض رواني مسله راته وړاندې وي، که هغه ډپریشن وي، که انزایټي وي، او که نور څه وي چې موږ ځوروي، د هغې په اړه خبرې کول عام نه دي. معمولا موږ په دې اړه خبره نشو کولی که څوک ډپریشن لري، انزایټي لري، که چیرې نور دغسې تکلیفونه لري، سایکوسس موږ ورته وایو، هغه دوامداره خفګان لري. په دې اړه که موږ چا سره خبرې کوو، معمولا اول خو دا وي چې خندا را باندې کېږي، لیونی ګڼل کېږي او انسان، یا خلک ځان ترې ساتي، یا خلک ریشخند پرې وهي، یا خلک هغه نوم بېرته ورته یادوي چې اوهو دا اوس ګوره لیونی شوی دی، یا شاید دا ورته وایي چې ولا ته لکه چې مونځ نه کوې. دا یو بل ډېر غټ مشکل دی، ځکه دا اتومات فکر کېږي چې که چیرې یو انسان تکلیف لري، رواني مشکل سره مخامخ کېږي، حتما دا به له خدایه لرې شوی وي. دا بل هغه دی. دغې وجې نه هم خلک د خپل مشکل په اړه چا سره خبره نه کوي. او بل شاید داسې دوستان هم لږ خلک ولري چې په دې مسایلو کې ځان ورته یعنې ولنریبل موږ په انګلیسي ورته وایو، چې یعنې خپل هغه ضعیف حالت ورته وښیي او کومک ترې وغواړي. او بل دا وي چې که چیرې موږ یو دوست ته هم ورته وایو افغانستان کې د ټولو اقتصاد خراب دی، څوک بل چا سره مرسته وکولی شي، خو ځینې وخت کې صرف خبرې کول هم کومک کوي. مثلا که چیرې یو دوست ولرئ، هغې سره تاسو سره کښېنئ، د زړه راز ورسره وکړئ او هغې سره ستاسو لږ زره د زړه درد کم شي، دا هم شاید فایده وکړي. مګر دا هم غیر معمول دی. موږ ډېر زیات مثلا داسې لیدلي، حتی ډاکټران زه پېژنم چې په مریض باندې خندلي دي. نو څه پاتې شي چې یو عام انسان وي، دا بله مسله ده. نو اوله مسله دا وه چې انسان نشي کولی چې هغه د کوم ټولنیز توقعات چې له سړي نه کېږي هغې ته رسېدګي وکړي. د کور لپاره اقتصادي پشتوانه کېدل، حفاظت کول، د مشکلاتو مقابله کې درېدل. د هغې تر څنګه که چیرې تاسو ته ځور پیدا کېږي، تکلیف لرئ یا مشکل لرئ یا تشویش لرئ، یو څوک وینه چې هغه ته ورته ووایي. بل داسې سروس یا خدمات نه وي، ډاکټران نو کمبود اوسېږي چې په داسې مسایلو باندې پوه شي او د دې علاج په ښه ډول وکولی شي. دا او دریم علت به دا وي چې په اوس وخت کې چې څومره ځوانان په افغانستان کې دي، څومره چې د چا عمر 40 نه پورته دی، لکه زما په شان یا 10 کې که اوسي، موږ په جنګ کې لوی شوي یو. خپله جنګ ته د جنګ په معرض کې واقع کېدل، وایلنټ ایکسپوژر موږ ورته وایو، دا هم په انسان باندې تاثیرات لري. او دا هم په انسان کې بعضو کې PTSD پیدا کېږي، بعضو کې د فامیل اعضای لاس ورکړي، هغو کې دوامداره ډپریشن پیدا کېږي. بعضې خلک په خپله زخمیان شوي دي، په خپله بندیان شوي دي. دا هم هغه څه وي چې بالاخره انسان ته ناهیلي پیدا کوي او خدمات هم نه اوسېږي، اقتصاد هم چېرته نه ځي، کور لپاره هم کومک نشي کولی، هر اخوا ځور وي، انسان مجبوره کېږي چې ځان ووژني. او د هغې تر څنګ اقتصادي طبعا فشارونه هم شته دي. بعضې وخت انسان اقتصادي فشار سره مخامخ کېږي، رسېدګي نشي ورته کولی. نو دا ټول هغه څه وي چې په هغې کې په ټولنه کې زموږ په ټولنه کې شته. او د دې مثالونه موږ تاسو په خپله ګورو. سوال دا پیدا کېږي چې ښه د حل لاره څه ده، څه موږ وکړو او څه کومک موږ کولی شو په داسې مسایلو کې. حال دا چې اوس موږ ګورو، نه په اوسني
دولت کې نه په سابقه دولت کې په دې اړه ډېر څه کار شوی دی او دې ته توجه پکار ده. که چیرې دولت یو څه نشي کولی یا دولت کې هغه ظرفیت موجود نه وي یا هغه ماهرین په ټولنه کې موجود نه وي یا دولت تسنۍ ته متوجه نه وي، د هغوی لپاره دا پرایورټي نه وي، سبقت نه وي. په ډېرو ملکونو کې دا خبره شته، یوازې افغانستان په دې کې استثنا نه دی. حتی نیوزیلند کې زه ژوند کوم، دلته هم صرف په تیرو څو کلونو کې دولت متوجه شوی چې موږ باید په منټل هیلث باندې زیات فکر وکړو او دې مسایلو ته باید زیات متوجه شو. بودیجه کې ورته ځای ورکړی، هغه نه مخکې ډېر زیات یعنې ډېره زیاته بودیجه دې برخې ته نه ورکول کېده. د دې لپاره ضرورت دا دی چې موږ د فامیل په سطحه او د ټولنې په سطحه باندې باید رسیدګي یو بل ته وکړو. کوشش وکړئ چې یو بل نه خبر اوسئ، ملګري یو بل نه خبر اوسئ، ورونه یو بل نه خبر اوسئ، د فامیل اعضا کاکا زمن، عمه زمن، ماما زمن یو بل ناوال اخلي، یو بل نه ځان خبر ساتي چې څوک له څه حالت تېرېږي او څه مرسته ورسره کېدای شي. حتمي ده چې باید اقتصادي مرسته ورسره وشي. بعضې وخت صرف خبرې کول هم انسان سره کومک کوي. نو د فامیل په سطحه، د ټولنې په سطحه باندې یو بل رسیدګي کول، یو بل نه حوال اخیستل دا مهمه دی. بل دا وي چې د هغو موږ ټریګرز ورته وایو، هغه څه چې انسان دې خواته رسولی شي یا مثلا د ټریګرز یا د هغه څه چې د خودکشي باعث کیږي د هغې مخنیوی کولی شي یا د هغې کمول. مثال په ښځو کې ډومسټیک وایلنس کمول یا کورنۍ تاوتریخوالی کمول، دا د په ښځو کې امکان لري چې د ځانوژنې د حادثې کمې کړي. په سړیو کې مثلا اقتصادي حمایت کول، څومره چې وسه کېږي یو چا سره کومک کول، که چیرې کیپیبلیټي یا ظرفیت راکې موجود اوسېږي بل چا سره کومک کول، دا د مخنیوی کولی شي. که چیرې څوک تکلیف لري، د هغې تکلیف علاج کول، دوا تداوي ورته کول، لاره د حل ورته پیدا کول، دا کومک کولی شي. که چیرې څوک مثلا د ځمکې کشاله لري شا سره، هغې کې ورسره کومک کول، هغه مشکل ورته هرول. یو څوک مثال د خبرې کلی کې چا سره جنجال لري، د هغې له وجې نه ورته تکلیف پیدا کېږي، هغه مشکل ورته هرول، ورسره کېناستل. یو څوک قرضدار دی، قرضدار اچانک چې پیسې خرڅ کړي، هغې ته ورتلل، ورته ویل چې لږ وخت ورته ورکړه. دا ټول هغه څه دي چې موږ په انساني سطحه باندې هغه کولی شو، بل سره کومک کولی شو. او په انسانانو کې دغه ټریګر موږ هغې ته وایو، ماشې ته وایو په هغې کې په انګلیسي که نه، دغه هغه کمول، یعنې هغه څه چې باعث د ځانوژنې کېږي هغه موږ کمولی شو دې سره. او بل دا وي چې د وسایلو کمول، یعنې هغه څوک چې موږ پوهېږو چې شاید ځانوژنې په معرض کې واقع وي، شاید ځانوژنه وکړي، هغوی ته د هغوی له شاوخوا نه هغه څه چې دوی ځان پرې وژلی شي د هغې کمول. او بالاخره د ټولنیزو رسنیو له لارې په دې اړه باندې خبرې کول، په دې اړه معلومات خپرول، دوستانو ته ویل، خلکو ته ویل چې ګورئ که چیرې مشکل سره مخامخ کېږئ، یو چا سره خبرې وکړئ، یو چا سره کښېنئ، یو چا ته خپل مشکل ووایئ، د زړه درد ورته ووایئ. شاید یو څوک اقتصادي مرسته ونه شي کولی، حداقل ډاډ خو ورته درکړی شي. او ډېره مهمه وظیفه زموږ ټولو دا ده چې که چیرې ماته یو څوک راځي او شکایت راته کوي روزګار نه، یا راته وایي چې زه ډپریشن لرم، دوامداره خفګان لرم، فلاني مسله کې راته مشکل پیدا شوی دی، دوی نه جج کول، دوی باندې خندا نه کول، دوی مشکل جدي ګڼل، دوی په مخ دروازې نه بندول، دوی ته داسې یو احساس نه ورکول چې دا څه بد مې وکړه چې دا خبره ما وکړه. یعنې کله کله زموږ خبره یو چا د دې باعث کېدلی چې یو څوک ځان ووژني، یا مثلا یو څوک له هغه نه له کومک اخیستلو نه پښیمانه شي، وایي چې ښه دا ټول نه ده، نو څوک خو زما خبره باندې بیخي پوهېږي نه. داسې یو احساس چاته نه ورکول چې ښه کاشکې د دې سړي ته نه وای ورغلی، کاشکې د هغه مرسته نه وای وکړې. حداقل که کومک څوک نشي کولی، داسې یو حالت چاته نه پیدا کول چې هغه له مرستې غوښتلو پښیمانه شي. او په دې اړه باندې نورې هم خبرې کول، په دې اړه باندې اویرنس خپرول، دا مهمه دی. کوم دوستان چې له افغانستان نه بهر ژوند کوي، وسه یې رسېږي چې یو چا سره کومک وکړي، زمونږ هغه په دې کې زیات دی، زمونږ وظیفه په دې کې زیاته ده. که چیرې خبرې کولی شو، که چیرې چا خبرې اورېدلی شو، که اقتصادي حمایت چا کولی شو، دا ټول زمونږ وظیفې دي. په دې اړه نور خبرو ته هم ضرورت دی. د اوس لپاره په همدومره اکتفا کوم، په خدای مو سپارم، انشاءالله بیا به سره خبرې وکړو. خدای پامان.